سلام د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1499 هجري المریز کال د مرغوم 11 او د 2020 میلادي کال د جنورۍ لومړۍ نیټه ده. دا هم پوره خبرونه ویاند سید ادریس سادات. وسلوال طالبان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې اوربند نه کوي. د وسلوالو طالبانو یو پوځي قومندان له سکای نیوز سره په تازه مرکه کې ویلي چې دوی له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي، ځکه د ده په خبره دوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو سرتیري حضور هم د اشغال په معنا بولي. له دې سره په ورته وخت کې دوحه کې د سولې له خبرو باخبره کسانو کابل نیوز ته وویل د وسلوالو طالبانو د پلاوي مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ او پلاوی چې پیښور او کوټې ته تللی و بیرته قطر ته راغلی چې د اوربند نه بلکې د تشدد او لوی بریدونو د کموالي توافقنامه له ځانه سره دوحې ته راوړې ده. خو کابل نیوز ته یوې سرچینې وویل چې د وسلوالو طالبانو د پلاوي غړی ملا فاضل لا هم کوټه کې دی او د اوربند په اړه سلا مشورې کوي. د سولې هوکړې تر لاسلیک مخکې د اوربند په تړاو تر رپورټونو وروسته چې طالبانو یې پر وړاندې کلک غبرګون ښودلی، تازه د طالبانو پوځي چارواکي هم ټینګار کوي چې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې اوربند نه کیږي. د طالبانو یو پوځي قومندان له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د یوه پوځي حضور د اشغال په معنا ده. د افغانستان په سویل لویدیځ کې د طالبانو پوځي قومندان مولوي منصور هیله ښودلې چې له امریکا سره د سولې هوکړه دې لاسلیک شي، ځکه له دې پرته اوربند او بین الافغاني مذاکرات ممکن نه دي. منصور همداراز زیاته کړې چې امریکایان پرته له وتلو بله لار نه لري او که پاتې شي نو د دوی له لوري به پرې بریدونه جاري وي او بهرنیان به دې ته مجبور کړي چې افغانستان ترک کړي. د اوربند ټینګښت اصلا ممکن نه دی، ځکه په افغانستان کې د امریکایانو د یوه پوځي حضور د اشغال په معنا ده. باید ټول امریکایان له افغانستانه ووځي، کنه اوربند به ممکن نه وي. زه مطمئن یم چې د سولې توافق ته به رسیږو، ځکه امریکایان د سولې له انتخاب پرته بل څه نه لري او که دوی توافق ونه کړي موږ به یې په زور له افغانستانه وباسو. پخواني طالب چارواکي هم ټینګار کوي چې طالبان د سولې هوکړې تر لاسلیک او د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې اوربند نه کوي. دوی وایي که چیرته یو بهرنی سرتیری هم په افغانستان کې وي نو اوربند ناممکن وي. محلویش چې وړاندې نشي او په محلویش کې چې د امریکایانو نظامی حضور صفر شوی نه وي تر هغو پورې نور پرمختګونه به په خپل ځای ولاړ وي، نه په اوربند باندې بحث کېدلی شي. البته سلا مشورې به د کړکېچو تاوتریخوالي د کمولو په مورد کې روان وي، خو هغه مشورې هم نهایي شوي نه دي. هر کله چې نهایي شي بیا به وروستی موقف د امارت د ویاندانو د خوا رسما اعلان شي. په ورته وخت کې دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د مذاکراتو له جریان نه باخبره کسان وایي چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د قطر دفتر هغه پلاوی چې کوټې او پیښور ته تللی و تازه بیرته دوحې ته راغلی او د تاوتریخوالي او تشدد د کموالي توافقنامه یې له ځان سره راوړې ده. طالبانو د قطر د دفتر هیئت چې پاکستان ته په سفر تللی و د مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ بیرته قطر ته راستون شوی ده. دوی د طالبانو د ټولو مشرانو دا پریکړه د ځان سره لري چې د امریکایانو سره د خبرو د پیل لپاره باید د 2 ورځو لپاره په افغانستان لویو ښارونو کې غټ بریدونه ونشي او د تشدد کچه راکمه شي. طالبان دغه ته د تشدد د کموالي نوم ورکوي، نه د اوربند نوم. اوس به د طالبانو مشران په قطر کې سره غونډیږي او د تشدد د کموالي اندازه باندې به فکر کوي او د هغې نه وروسته به امریکایانو ته رسما یو جواب ورلیږي. خو ځینو سرچینو کابل نیوز ته وویل چې د طالبانو د قطر دفتر یو تنغړی ملا فاضل لا هم کوټه کې دی او هلته پر نورو طالب مشرانو د اوربند مسلې پر منلو کار کوي. ولسي جرګه وایي د امنیتي سرتیرو د تجهیزاتو او سون توکو په قراردادونو کې فساد دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په امنیتي ادارو کې یو شمېر مافیایي کړۍ چې د افغان سرتیرو قراردادونه په واک کې د سرتیرو له خوراکي سون توکو او البسې غلاوې کوي.
د پوځي چارو شنونکي وایي د امنیتي سرتیرو اړوندو قراردادونو کې فساد د دې لامل شوی چې افغان ځواکونه په سمه توګه تجهیز نشي او د جګړې په ډګرونو کې له روحي ماتې سره مخ شي. په ورته مهال ملي دفاع وزارت هم مني چې د سرتیرو په قراردادونو کې فساد موجود دی، خو وایي په دې برخه کې هڅې پیل کړي دي. په نورو دولتي ادارو کې د فساد په تړاو تر اندېښنو وروسته تازه د امنیتي سرتیرو د تجهیزات او سونتوکو په قراردادونو کې هم د فساد په تړاو اندېښنې موجودې دي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وایي چې د افغان ځواکونو لپاره په شوو قراردادونو کې پراخ فساد موجود دی او د سرتیرو لپاره د خوراکي توکو او البسې شوي قراردادونه له فساد ډک دي. وکیلان وایي چې په امنیتي ادارو کې مافیایي کړۍ له ډیر وخت راهیسې د سرتیرو حق او حقوق غلا کوي. یک تعداد از افراد فاسدی که از قبل هنوز در ادارجات بخصوص بخش نیروهای امنیتی ما وجود داره، هنوز هم تیم مافیایی خود دارن، نمیخواد که به سادگی و به راحتی مواد لازمه نیروهای امنیتی ما به دستشان برسه. تر اوسه پورې د عسکرو لپاره د ګرموالي یعنی کلرګي یا ګاز یا هر هغه شی سي نه دي رسېدلي، نو زیاتره که چیرې هوا سړیږي نو موږ سربازان چې په مقدمه جبهه کې جنګیږي شاید یخ له لاسه خپل ځوانان له لاسه ورکړي. د ولسي جرګې غړي وایي چې د یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم افغان سرتیرو ته د سون توکي نه دي رسېدلي او افغان سرتیرو ته د مشخص شوي مهالویش سره سم خوراک نه ورکول کیږي. د پوځي چارو شنونکي وایي چې د امنیتي سرتیرو اړوند قراردادونو کې فساد د دې لامل شوی چې افغان ځواکونه په سمه توګه تجهیز نشي او د جګړې په ډګر کې له روحي ماتې سره مخ شي. تامینات همه جانبه چې ورته وایي، تامینات همه جانبه چې دغه یو بخش اعاشه او اباته ده، چې لباس ده پکې، خوراک ده پکې، د اتاق ده، زندگی بستره ده پکې، دا باید په وخت و زمان او ډیر عالی ورته ورسیږي. که دا عسکر ته نه رسیږي بیا د عسکر نه تقاضا د جنګ هم نه باید وسي، او هر څوک چې په دې لاره کې خیانت کوي دا یو ملي خیانت ده. په ورته مهال ملي دفاع وزارت مني چې د سرتیرو په قراردادونو کې فساد موجود دی، خو په وینا چې لا هم هڅې کوي چې په امنیتي قراردادونو کې د فساد کچه راټیټه کړي. علیه این افراد اقدام صورت میگیره، جلو از یا گرفته میشه یا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشه. هنوزم بدون شک در وزارت دفاع ملی فساد وجود داره، اما در مقایسه با سالهای پیش سطح و میزان فساد بسیار کاهش پیدا کرده. ما تلاش خود را 2 برابر میسازیم که فساد به گونه کامل از ساختار وزارت دفاع ملی حذف شود. د ملي یووالي حکومت له پایل سره سم که څه هم په امنیتي ادارو کې د فساد مخنیوي لپاره ولسمشر غني په وار ژمنې وکړې، خو د 5 کلونو په تېرېدو سره لا هم لیدل کیږي چې فساد پای ته نه دی رسېدلی او لا هم مافیایي کړۍ د افغان سرتیرو په قراردادونو کې فساد کوي. د ولسي جرګې یو پلاوی دی د ملي تدارکاتو ادارې قراردادونه وڅېړي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د ملي تدارکاتو ادارې لخوا مشخصو شرکتونو ته په ورکړل شوي قراردادونو کې فساد موجود دی چې باید ولسي جرګه یې وڅېړي. دوی وایي یاد قراردادونه د منبع واحد پر اساس ځینو شرکتونو ته په قراردادونو کې ورکړل شوي او دا شرکتونه تخنیکي ظرفیت نه لري چې امنیتي ادارو ته په وخت د اړتیا وړ توکي ورسوي. په ورته مهال د ولسي جرګې غړي په فاریاب، جوزجان او کندوز ولایتونو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ولسي جرګې غړي د ملي تدارکاتو ادارې پر کړنو نیوکه کوي او وایي چې د دې ادارې رئیس په تیره استجوابیه غونډه کې ډیر مسایل تحریف کړل. د ولسي جرګې ځینې غړي د جرګې پر اداري هیئت نیوکه کوي چې د اساسي قانون تطبیق او ملي ګټو ساتنې پر ځای له حکومت سره معاملې کوي او په خبره ولسي جرګه دومره بې اعتباره شوې چې د ملي تدارکاتو ادارې رئیس مستقیما راضي مسایل تحریفوي او دروغ وایي. این ولسی جرگه به اندازه سقوط کرده که یک رئیسک میآید در برابرش حرف میزند، حتی ساجق را از دهانش نمیکشد و مستقیم دروغ میگوید و مستقیم مسائل تحریف میکند، اما معامله صورت میگیرد که او جان سالم به در میبرد. مانع میشود که نام فاسدین، دزدین، قاتلین و جنایتکارا را افشا کند. این هیئت اداری نمیتواند در طی 5 سال از منافع ملی، از ارزش‌های اسلامی و
وکیلان د ملي تدارکاتو ادارې له لوري مشخصو شرکتونو ته د قراردادونو د ورکړې موضوع څېړلو غوښتنه کوي. دوی وایي یادې ادارې د منبع واحد پر اساس د امنیتي سکتور قراردادونه محدودو شرکتونو ته ورکړي دي چې دا شرکتونه د دې ظرفیت نه لري چې اړونده ادارو ته په وخت توکي ورسوي. شما یک دفعه اداره تدارکات ملی را اگه هیئت تعیین بکنین بره و بررسی بکنه که چی تعداد قراردادهای ازیه. تمام قراردادهای 60% بودجه را وزارت سکتور امنیت میگیره. شما ببینین قراردادی 60% بودجه به 10 شرکت نمیرسه و تمام پروژه انکشافی افغانستان در 20 شرکت نمیرسه. منبع واحد شرکتی هستند که متاسفانه ظرفیتی ازیر نداره که در ساحه 7 الی 8 قل اردوی کشور تدارکات بکنه و امکانات را به اردو و سربازان اردوی ملی برسانه. د ولسی جرګې لومړي مرستیال چې د نننۍ عمومي ناستې مشري کوله د قراردادونو څېړل د ولسی جرګې صلاحیت وباله او په وینا یې که اړتیا وه مسؤلین به بیا هم عمومي تالار ته د ځواب ویلو لپاره ور وغواړي. در موضوع قراردادها که شفافیت نیستن وکیل صاحبا یادآوری کردن این صلاحیت ما و شما هستند. ما هر وقت میتونیم که در این مورد بررسی بکنیم و کمیسیونای مربوطه ادارات مربوطه را بخواهند دعوت بکنن و این موضوعات هم رایشان شریک بسازن. اگر ضرورت بودن که ما باز در تالار عمومی امی مسئولین را دعوت بکنیم. از طریق کمیسیون ها ما میتونیم که سندسازی بکنیم و دوباره امی ادارات به تالار دعوت بکنیم. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې غونډه کې د افغانستان د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت او هلته امنیتي سرتیرو ته پر اوښتې مرګ ژوبلې اندېښنه وښودل شوه. وکیلان په فاریاب، بلخ، جوزجان او ځینو نورو ولایتونو کې امنیتي وضعیت اندېښمنونکی بولي او له حکومت څخه غواړي چې په دې اړه جدي اقدامات ترسره کړي. فاریاب بلدیت ندارن و اینا نمیتونن که قادر باشن به خاطر اتخاذ امنیت ولایت فاریاب. 80 نفر اردو و پلیس ما در ولایت بلخ شهید شده، اما چند دفعه صدا کردیم کسی صدای ما را نشنید. بازم صدا میزنیم جناب رئیس صاحب صدای ما را بیرون بکش که امشب 10 نفر از پلیس ما را سرش بریدن. ما عقب نشینی کردیم از ولسوالی درزاب. ولسوالی درزاب یکی از ولسوالی استراتژی است که بین پاریاب و جوزجان سرپل قرار دارند. ما میترسیم که در نزدیکترین وقت راه مواصلاتی بین شبرغان سرپل قطع شود. د ولسی جرګې غړي د طالبانو او امریکا ترمنځ روان مذاکرات مبهم بولي او په خبره یي چې د ولسی جرګې یو پلاوی دی د طالبانو او حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د ننګرهار اچین کې د مور بم استعمال موضوع جدي ده او باید ګډ پلاوی په مسلکي توګه وڅېړي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وایي باور نه لري چې د امنیت شورا پلاوی دی په اچین کې د مور بم د استعمال له ځایه لیدنه کړې وي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال وویل دا موضوع جدي ده او باید پلاوی په مسلکي توګه راپور ترې راوړي ترڅو په دې برخه کې د حکومت لخوا جدي ګامونه واخیستل شي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي یو ځل بیا د دې ولایت اچین ولسوالۍ کې د مور بم استعمال اغیزو څېړلو لپاره د یو ګډ مسلکي هیئت تعینولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي په اچین کې له نورو مشکلاتو سربیره عام خلک او نوي زیږیدلي ماشومان له ساري ناروغیو سره مخ دي او باوري نه دي چې اچین ولسوالۍ ته د امنیت شورا استول شوی پلاوی دی د مور بم ساحې ته تللی وي. چې په اچین کې چې هغه کم د مور د بمونو په نامه کم بم استعمال شوی او هغې 3 کاله وروسته هلته ډېر سخت مشکلات پیدا کړي وو چې ما پرې مخکې هم خبرې کړې وې چې ماشومان چې د مور نه پیدا کېږي صحتمند نه وي، وینه نه جوړوي، ساري امراض پیدا شوي، جلدي تکلیفونه پیدا شوي، ځمکې حاصلات نه کوي. موږ ویل چې دې دپاره د یو کمپلیکسي هیئت تعین شي. د مخکې هفته کې د شورای امنیت نه یو هیئت تللی او ننګرهار ته نه پوهېږم چې اچین ولسوالۍ ته تللی او که نه و تللی د هغې ځای نه چې بېرته راغله
اعلان یې وکړ ویل چې خیر خیریت دی هلته سخت مشکلات دي خلک د ډېر سخت مشکل سره مخامخ دي د ولسی جرګې لومړي مرستیال چې د عمومي ناستې مشري کوله د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د مور بام استعمال اغیزې جدي بولي چې هلته یې ګڼې ساري ناروغۍ را پیدا کړي دي. نوموړی وایي د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د مور بام اغیزو څېړلو لپاره ټاکل کیدونکی پلاوی دی مسلکي او دقیق راپور له سیمې راوړي ترڅو له حکومت سره شریک شي چې په اړه اړین اقدامات ترسره شي. ولسوالی چین واقعیت است که این موضوع جدی هستند که اوجا مرزهای یعنی تکثر کرده ما دیدیم که اشتکا به مرض جلدی اخته شده به او خاطر دیگه یک هیئت از کمیسیون از هیئت یک کمیسیون باید در این مورد تعیین شود و برن یک راپور دقیق و مسلکی را بیارن که ما امرای حکومت ایره شریک بسازیم و اقدامات بکنیم. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د مور بم ناوړه اغیزو روغتیایي ستونزو په باب د کابل نیوز د راپور تر خپرېدو وروسته د ملي امنیت شورا یو پلاوی ظاهرا اچین ولسوالۍ ته لیږل شوی و چې د ننګرهار والي د یوې ونې وچېدو پرته هلته د ناروغیو او مشکلاتو راپور ناسم بللی و. هغه څه چې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازو او د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو له سخت غبرګون سره مخ شو. په کابل کې د روان ژمي لومړنۍ واوره د خلکو له هرکلي سره مخ شوې ده. کابل کې تر شاوخوا یوې نیمې میاشتې ککړې هوا او پر مختلفو ناروغیو د خلکو تر اخته کېدو وروسته کابل کې د 2020 میلادي کال لومړنۍ ورځې واورې خلک خوشحاله کړي دي. کابل ښاریان وایي په دې وروستیو کې د کابل هوا تر بل هر وخت زیاته ککړه شوې وه چې ډېری خلک یې په تنفسي او بېلابېلو ناروغیو اخته کړي ول. کابلیان یو متل کوي چې کابل بې زر باشه ولې بې برف نه. د 2020 میلادي کال په لومړۍ ورځ په کابل کې لومړنۍ واوره چې کابلیان یې ډېر خوشبینه کړي دي. په کابل ښار کې د واورو او بارانونو د نه ورېدو له امله ککړې هوا خلک اندېښمن کړي وه او تر یوې نیمې میاشتې زهرجنې هوا وروسته د دې کال د ژمي لومړنۍ واوره وشوه چې د خلکو له هرکلي سره مخ شوه. کابل ښاریان د واورې ته ډېر خوښ ښکاري او وایي چې په دې وروستیو کې د ککړې هوا له امله له سختو ستونزو سره مخ ول او دوی د کابل وروستۍ ککړې هوا ډېر اندېښمن کړي وه. په کابل کې ککړې هوا د خلکو ترڅنګ حکومتي چارواکي هم اندېښمن کړي وه خو د حل لارې په هدف یې کار هیڅ پایله نه ده ورکړې. ډېر خوشحاله یو چې دا واوره وسو ډېر ښه موسم سو مخکې ډېر ګرځونه و ډېر موږ اندېښنه وه چې والا واوره به ونه سی. برف در کشورهای زراعت پیشه خصوصا افغانستان بسیار مفید واقع است و یک ماه پیش در کابل بسیار خرابی ها وجود داشت. در مدت یک ماه بود که آب و هوای کابل بسیار خراب بود و امروز که میبینیم این برف و باران آمده به رحمت خداوند بسیار یک آب و هوای تازه در اینجا ایجاد شده است. پر کابل ښار سربیره د کابل په ولسوالیو کې په ځانګړې توګه په پغمان ولسوالۍ کې هم د واورې ورښت خلک راتلونکي ته خوشبینه کړي دي. په دغو تصویرونو کې ښکاري چې د کابل پغمان کې تر نورو سیمو ډیره واوره ورېدلې او د کابل اوسیدونکي وایي چې سږنۍ واوره به د راتلونکي کال په فصلونو او کرنیزو حاصلاتو هم مثبت اغیزه ولري. د راتلونکي فصل لپاره دا واورې ډېرې ښې دي او زموږ باغونه په قره باغ کې دي خشکۍ دغه کړې دا به ډېره انشاءالله چې ډېرې اوبه پیدا کړي. همین برف بارانی که شده به سال آینده به می کشت زراعت به می مفید آب هوا به این چیزا بسیار مفید است. په کابل ښار کې د سږکال ژمي لومړنۍ واوره داسې مهال ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د واورې او بارانونو د نه ورېدو له امله د هوا ککړتیا ګواښونکې وه خو د 2020 میلادي کال په لومړۍ ورځ د واورې ورېدو د هوا د ککړتیا ګواښ راکم کړ او کابل ښاریان یې خوشبینه کړي دي. په کابل کې د شاوخوا یوې نیمې میاشتې د هوا د ککړتیا له امله کابل میشتې د خپلې روغتیا لپاره ډېر اندېښمن شوي وه خو د 2020 میلادي کال په لومړۍ ورځ دغې واورې ډېر زیات خوشبیني کړي دي او دا واوره په نیک پال نیسي. محمد وسیم وصال، کابل نیوز، کابل.
د هیواد مشهور ممثل او کمیډین محمد آصف جلالي د اورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. آصف جلالي د زړه د درېدو له امله په یو روغتون کې ساه ورکړه. جلالي د افغانستان په بېلابېلو تصویري او غږیزو رسنیو کې تفریح خپرونې درلودې او په ګڼو افغاني فلمونو کې هم کار کړی و. د آصف جلالي کورنۍ د نوموړي د مړینې خبره تایید کړې ده. په همدې حال کې ولسمشر غني د پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او د هغه مرګ د افغانستان د هنر په برخه کې یوه ځایي بللې ده. د ویلو ده چې د جلالي پر مړینې ګڼو افغانانو هم خواشیني څرګنده کړې. د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې جنګیالیو د نورو وسلوالو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو چارواکي د روسیې له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د ثبات نشتوالی د دې لامل شوی چې داعش وسلواله ډله د هیواد په شمال کې پیاوړې شي. په ملي شورا کې د افغانستان د شمالي ولایتونو استازي وایي سره له دې چې حکومت د دې ډلې د ماتې خبره کوي خو په اکثره شمالي ولایتونو کې جنګیالي فعال دي او ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. دفاع وزارت د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه خپاره شوي راپورونه بې ځایه بولي. په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د جنګیالیو د ماتېدو په تړاو د حکومت له ډاډ سره دغه ډله د هیواد په شمالي ولایتونو کې د منسجم کېدو په حال کې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یوه چارواکي د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي داعش ډله اوس مهال د افغانستان په شمال کې خپلې لیکو ته تازه جنګیالي جذبوي. د دې بنسټ یوه جګپوړي غړي ویلي افغانستان کې روانه بې ثباتۍ داعش ته دا فرصت ورکړی چې خپلو لیکو ته د نورو وسلوالو ډلو جنګیالي هم جلب کړي. په افغانستان کې روانه بې ثباتي او د جګړو زیاتوالی د دې لامل شوی چې داعش ډله یو ځل بیا فعال او خپلې لیکې پیاوړې کړي. د دې ډلې جنګیالیو اوس مهال د افغانستان په شمال کې د نورو وسلوالو ملاتړ هم ترلاسه کړی او ممکن فعالیتونه نورو سیمو ته هم وغځیږي. په ملي شورا کې د افغانستان د شمالي ولایتونو استازي هم په یاد ولایتونو کې د داعش جنګیالیو فعالیتونه تاییدوي او وایي که د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره اقدام ونه شي ښایي په ستر ګواښ بدله شي. هغوی وایي داعش لا هم هلته مرکزونه لري او خپلو لیکو ته جنګیالي جذبوي. و امروز ما چند وقت کوتاه میشه که باز فعالیت‌های داعش در ولسوالی درزاب قشته تپه کم کم شروع به فعالیت کرده اما فعلا بسیار محسوس و تاثیرگذار نیست. اما با حکومت جلوگیری نکنه در آینده نزدیک باز به یک نیروی عسکری تبدیل خواهد شد. وايي هم خالی از داعشیان نیست و واقعا اگر دولت بی‌تفاوتی در این مورد بکنه یا جهانیایی که در افغانستان به خاطر آرامش مردم تلاش دارن اگر بی‌توجهی بکنن یقین کنین که داعش سخت کار کرده در شمال. خو ملي دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش د زرګونو جنګیالیو له تسلیمیت وروسته دغه ډله ماته شوې او له دې وروسته ګواښ نه بدل کیږي. پس از شکست داعش در شرق افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلا داعش در سایر نقاط افغانستان زیر تعقیب دارند، مورد پیگرد قرار میتن در هر نقطه از افغانستان که یا مشاهده شوند یا دیده شوند و تحرکاتشان ما ببینیم بیدرنگ بلا فاصله مورد حمله قرار میگیرند. فعلا فعالیت داعش محدود است، فعالیت داعش به گونه پراکنده است، در شمال افغانستان بدون شک حضور داره اما به شکل مخفی فعالیت میکنه. په دا سال کې د چې له دې وړاندې د روسیې یو شمېر پوځي چارواکو هم د هیواد په شمال کې د داعش جنګیالیو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې وه. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ناټو ځواکونو 23 سرتیري وژل شوي وي او 19 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت وایي 2019 میلادي کال د ناټو لپاره له تلفاتو ډک و او دغه سرتیري په بېلابېلو امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. ناټو وایي په وژل شویو بهرنیو سرتیرو کې 60 امریکایي او 3 نور یې د ناټو غړو هیوادونو پوځیان دي. یاد سازمان وایي په تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د دوی 19 سرتیري وژل شوي ول. په افغانستان کې څه باندې 2 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې زرګونه کسان له سخت وضعیت سره مخ دي او اړتیا ده چې بیړنۍ مرستې ورسره وشي. دغه سازمان وایي جګړې بېوزلي او ناامني د دې لامل شوي چې خلک له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي. یاد سازمان وایي د 2020 میلادي کال د پلان له مخې 213 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې د جګړو او طبیعي پیښو د زیانمنو لپاره عاجلې بشري مرستې چمتو شي.
بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا متحده ایالاتونو پر سفارت د اعتراض کوونکو له برید وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ ناندرۍ مخ په ډېرېدو دي. سلګونو کسانو نن په دویمه ورځ هم د امریکا متحده ایالاتونو د سفارت مخې ته خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی، خو ویل کېږي د سفارت ودانۍ ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوی پر سفارت د برید پړه پر ایران اچولی او ګواښ یې کړی که په دې پیښه کې امریکایي اتباعو ته زیان واوړي نو تهران به یې ګرانه بیه پرې کړي. دغو بدلونونو که څه هم یو وار بیا د واشنګټن او تهران ترمنځ د پوځي تقابل احتمال لرې کړی، خو ټرمپ ویلي چې جګړه نه غواړي او سولې ته لومړیتوب ورکوي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي په تېرو 2 کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو بندیزونو د دوی اقتصاد ته 200 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. نوموړي ویلي ایران ته دا زیان د بهرنیو عوایدو د کمښت او ځکه اوښتی چې پانګوال د بندیزونو له کبله په دې هیواد کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. د روحاني حکومت له دې کبله له سختو نیوکو سره مخ دی چې د سوکالۍ او اقتصادي ودې په اړه یې خپلې کمپایني ژمنې نه دي پوره کړي. له دې سره سم اوسنۍ خبرې ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.